السلام علیکم دوستانو، راځئ چې نن در باندې ناروی لایف سټایل وګورم چې ډېر یو تیزن او پسکن لایف سټایل دی. دلته خلک د سپو سره ګرځي خو د سړو سره نه ګرځي. نه ګپ لګوم، ډېر ښایسته لایف سټایل دی. راځئ چې وګورو ته خیر سره او مختلف ځایونو ته وبوځم، ښایسته ځایونو ته. نو ما سره اوسئ، راځئ لکه د مار لکه د لړم ټقه. نو دا چې تاسو ښکاري دوستانو، دا چې دي لکه بلډینګونه دي او جګ جګ بلډینګونه دي. نو د راځئ د خیر سره چې ناروی اصلي ژوند چې کوم یو دی، شنه شنه ځایونه چې دي که نه، هغې ته هم بوځم. ځکه دا خو بلډینګونه دا خو په هر ملک کې شته، خو ناروی خپل ښایست چې دی هغې ته هم بوځم. راځئ ښایسته ښایسته سیندونو ته، مزېدارې چینې دي. نو راځئ چې ویې ګورو. نو ګران دوستانو، زه لږ بر راوختم او دا ګوره تاسو ته ګورئ فوټبال ګراونډونه دي. اخوا د منډې ځای دی او دې خوا دې ګراونډونو کې ما هم ډېر زیات فوټبال کړی دی. وایي لالا دې فوټبالرو خو اوس مې پرېښی دی. اختر مبارک سه دیګ دی 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 فوټبال نه خو فوټبال به کېږي، هغه کوټه خوندې فوټبال هغه پکې کېږي. خو دا اصل کې د هاکي دپاره والیبال دپاره دی او بل هوندبال ورته وایي، هغې دپاره دی. نو تاسو ښکاري دا ښایسته ګرونه دي. په دې ګرون کې ما ډېر لوبې کړي دي او ماشاءالله ښه تکړه وم پکې. دې ښار دپاره ما لوبه کړې ده وینوالو اسمان ته راختلي او دا ښایسته ښایسته میدانونه تاسو ته ښکاري. ډېر یو ښایسته دا چې کله دا ونې راشنې شي دا خو نه ښکاري به تاسو ته. ونې لا اوسه پورې سپېرې دي، شنې نه دي که نه. نو هغلته فوټبال میچ هم شروع اوس وقفه شوه. دا ښکاري دا سنډاګان لګیا دي فوټبال کې، بلبلي هم دي فوټبال کوي او دې خو ګور ماشاءالله ښایسته ماحول جوړ دی. او دا بیا زموږ د کرکټ ځای دی. ها زموږ کرکټ کوو دا بره. دا ښکاري موږ پرون کارنامې کړې، پرون کرکټ کړی دی. دا ګوره کاڼي ماڼي ایښي ول دلته، وکټ یې نه ولې، هغه بوجۍ هم درولې وه. نو دې خاطر هماسې هم پرېښي دا کاڼي. ماشاءالله ګوره دا میدان دی. او دا ځای بیا دا خلکو دپاره د څوک چې د روب هلکان کافران دي یا مونځ نه کوي، اودس نه کوي. دا ګوره مانځه ټیم دی، ټیمونه دلته لیکلي دي. جومات دی الحمدلله. دا ماشاءالله ګوره یو جومات دی، یو حال دی ماشاءالله. دلته ملا صاحب خطبه هم ورکوي. نو او دې خوا ته چې تاسو ته ښکاري دا دی بیا بل حال. دلته جومات چې دی لکه د زنانه پکې مونځ کوي که نه، او دا چې دی بیا بل حال دی ماشاءالله. تاسو ته به ښکاري خوندور ځای دی. نو دا بیا کتلی شئ دوستانو د ناروی په منځ یعنې بازار کې ښایسته نرۍ لښتې یعنې نیر ورته پښې ورته وایي، نرۍ ورته مزېداره. دا ورته به ښکاري دوستان. دې خوا ته وګورئ ښایسته اوبه ده، شنه اوبه ده، ښکاري صفا اوبه ده، صفا اشنا چې خوړ دی، خوړ نه دی، نیر دی، پاکې اوبه دي. زه کوشش کوم چې هغه خبره دې نه دی راځو مې کومه دغه شین ځای ته وخېږم. دې نه مکمل د ښار ښکاري او ډېر ښایسته ښکاري. خو لږ دا 1200 چاختې دي، څوک ورته چاختې کوي، څوک ورته پوړی وایي. نو زه ډېر بر راوختم، نو کوشش کوم چې هلته وخېږم او لکه زما به لږ ورزش وشي. تاسو به ویډیو ګورئ. نو 1200 چاختې دي یا پوړی. کوشش کوم وختم صحیح د ویډیو به ورته تېوالم. دا ونې زما د سپېرې سپېرې ښکاري، شنې شوي لا نه دي. دا اوس واورې ټیم ختم شوی دی، نو سپېرې سپېرې تک شین به وي دا. خو اوس وخت کې چې دي تورې تورې دي. نه پوهېږم چې ګیرزګیل ورته ښې راکړي، چا ورته ښې راکړي. نو ګران دوستانو، زیاتره ملګرو خواهش کړی چې ناروی نه ښایسته ویډیو موږ له جوړه کړه او ناروی ډېره ښایسته ده. نو بېشکه چې ډېره ښایسته ده ماشاءالله. او اوس وخت کې چې دی دا ونو مڼو چې دي پاڼې هم نه دي کړي، سپېرې دي که نه. انشاءالله چې شنې شو د خیر سره به ورته ښایسته مزېداره ویډیو درنه وکړم. او دلته چې دی دغه ونې چې تاسو ته ښکاري دغه وچې وچې دا چې شنې شي بیا دا ډېر ښایسته غلغلي غلغلي ګیلاس نیسي. باندې ګورم چې کومه ښایسته شي او د خیره ډېر مختلفو ځایونو ته به انشاءالله بیا لاړ شم. صحیح ده. نو مننه چې کومه غلطي شوي نو بښنه کوئ، ځکه چې موږ خو نو ولو ګورو دا ټولې د وړې وړې خونې ښکاري. دا بیا مفت دی، ښه دا ټول به یې ګیلاس نیسي، ډېر ښایسته ګیلاس دي او لوبالو ګیلاس مزېداره. ګوره نو مننه دوستانو، السلام علیکم.